دپاره تاسو اوازه ګډوئ چې ودرې قبولي راکړي. ثاقب صاحب ما قبولي مبین خان ما قبولي زه فکر کوم په دغه تازه راغلو افغانانو کې به تر ټولو هغه زر قبولي ما اخیستې وي. نن مې انټرویو ورکړه تر آی ډي کارت پورې زما ټول کارونه په 28 ورځو کې خلاص شول. 28 ورځې پرېږده ولا چې دغسې ځان غواړ پاړ کړي چې زه د امریکا رئیس جمهور یم قبولي درکوم. وروره ځان یې ډاکټر جوړ کړی دا د امارت قبولي افغانستان څومره غټه سرمایه راغلې ده وروره دا اوس وګوره. په دغه موضوع باندې به مبین خان پر دغه موضوع به قرار صاحب راوغږو. دا د اسلحو پر موضوع باندې له تاسو مننه. قرار دا د ده له سویې باره خبره هم ده چې ته د افغانستان په ملي شتمنۍ په ده خبرې کوي. 45 بلیک هاک هلیکاپټر یې څه کړلې. دا به له قرار صاحب وپوښتو چې د ده له سویې پورته ده ښکته د هر ډول دا هغه بیل باس دی هغه بیل باس دی خو قرار صاحب دلته نه قرار صاحب مبین خان زه یوازې یو څه وایم زما لایف د نورو کسانو هغه لایف نه دی چې تاسو پکې ګډون کوئ او هغلته ښکنځلې سره پکې کېږي. زه دغلته زموږ د جمهوریت مدافع ګوره د ده د قرار صاحب ما سره ریکارډونه دي چې کنځلې یې کړي دي د عبدالله په لایف کې تام کړي دي ښې پرېمانه دي کړي دي. او کنځلې دا اوس عجیبه خبره نه ده. خدای باور وکړه ته په خپل لایف کې دومره ښکنځل کوې دومره ښکنځل او بل دا چې ته خو له ښکنځلو څخه مبین خان ته له ښکنځلو څخه نفرت نه لرې. ته چېرته چې ښکنځل کېږي هغلته ته خوشحاله وې. د ښکنځلو دپاره تا شیخ له ځانه سره پاس کېنولی وي او خلک پرې ښکنځي. نه ثاقب صاحب هغه وخت کې د جنرال صاحب ګولۍ نه وې خوړلې هغې په خاطر خو خیر هغه ځای کې چې جنرال صاحب ګولۍ نه وي خوړلې نو قرار صاحب هم ګولۍ نه وي خوړلې نو د ګولیو خبره شي. خو خیر راځئ د دې دپاره چې د عباس سالم وشي راځئ چې د دې دپاره چې عباس سالم وشي لاندې خلک یو څه زده کړي. راوشو قرار صاحب ته له قرار صاحب به پوښتنه وکړو. قرار صاحب د مبین خان خبره ده چې ولې د افغانستان 15 چورلکې ازبکستان ته ویوړې ولې دغه ملي خیانت وکړ ولې دغه بیت المال ازبکستان ته ویوړ او په ازبکستان کې د ساتنې هېڅ نه ده کړی. هغه د دومره مساوي نه ده چې زه هغه نه سوال وکړم. زه مه کوه زه یې کوم دا زما سوال دی. اکسپورټ فارغ ده چې زموږ سویه خرابه ده د غواوو له اکسپورټ فارغ ده. داسې ده اول خو دا کنځا وکړي ستاسې دا اکثره وخت موږ کنځا کړې ده دلته دوستانو ته معلومه ده. یو طالب کنځل راڅخه غوښتې ده بیا موږ ورته کړي لارې راپسې ګرځولی اخره په موږ باندې ښکنځلی ده. او دا هغه څوک کوي چې په خبره کې درلویږي هغه څوک کوي چې چغې وایي هغه څوک کوي چې تورونه لګوي ټاپې لګوي. نه اوس غواړم ته ماته کنځلې ګوره د غواوو جنرال صاحب زه به دا خبره یې ور خلاصه کړم بیا پرې راوایي. مبین خان پرېږدئ چې سالم باس وشي. مهرباني قرار صاحب نو خبره دا ده چې هر وارې بحث ته 1200 کسانو کتل یو چا خپل پلار په ما پسې ګرځولی ده راته ویلي دي هیله یې راڅخه کړې چې دغه والد صاحب مې راوښکنځه بیا ما ښکنځلی او 5 شپږم وار مې ښکنځلی په اول وار مې نه ده. ته ماته اوس زه تا نه غواړم چې ته ماته کنځلې وکړه ته کنځلې کوې ماته نو خو سړی د نه شي خفه کولی خاطر دې راباندې ګران ده چې ډېره راپسې وګرځئ اخر سړی مجبوره سي. وګوره سړی خبرې نن مبین خان نن غواړو بحث وکړو نن ښکنځلې مه غواړه که چېرته د غوښتې د قرار صاحب واټساپ به درته ولیږم او واټساپ کې یې ترې وغواړه بیا دې فرهنګیاتو شعر یې پرتوګ ایستلی او د ده زیاتیار چې وتلي دي وروره د تا یې له سفیره ایستلی و سفیر د تا یې له سفیره ایستلی و او د فرهنګیاتو شعر د سفیر بیا هم فرق وي او دښمن ایستلی و او په لوی ګیره یې جنې مناسب عمل نه دی. ما زه به یوه خبره وکړم ګورئ چا چې په ما پسې د پرتوګ ایستلو لیکلي وو هغه سمیع یوسفزی و. ما پرېږده نو خبرې ته مبین خان دا سمه طریقه نه ده
دا کوم سمیع یوسفزی خبریال تاسو پرېږدئ چې د خبره تکمیل کړه بیا به تاسې کتاب کې لیکل کړي وو هغه سړي په هغه خدای په ما پسې همغه لیکل کړي وو او زما په ځکه دښمن سمیع یوسفزی چې ما ملي امنیت ته د ده د عیسای والي د ایجنټ والي راپور ورکړی و که زه خیر په هر صورت زه ګوره خو بیا همغه کار کوي بیا په اخر کې ما ته وایي والله که تا سره دومره رازونه ما قسم به خدای زه له هغه وخته پیژنم چې ده به په پاپړو باندې بیادبي د ما هغه کوي خو لنډه درته وایم په ما پسې هغه خبره هغه کړې وه او ما نه ده منلې لیکن ستاسې سفیر په خپله لیکلي دي په خپل کتاب کې سپرتوګي رانه وایست دومره فرق ده که په هر صورت را به سوی د وسلو معاملې ته دا نورې خبرې وسړی تا خو دوست ایستلی بس ما دغه کوئ بس ما بل طرف مبین خان دا نور مه راغږوئ بس مه یې خلالوئ دا اخلاقي کار نه دی دا غیر اخلاقي کار دی دلته 2000 کسان ناست دي دا د عباس ګوري دا غیر اخلاقي کار دی مبین خان که بس یې خلالوئ نو تاسو ته بیا رخصت درکوو که باس یې خلالوئ که باس ته راغلی یاستئ سالم باس کوئ نو بیا مهرباني قرار صاحب مهرباني او ثاقب صاحب د هغه کار اوس کوي ما په اول کې هم درته وویل راپسې ګرځئ ودې ګرد ورته خپل پلار او خپل مور راپسې ګرځئ زه راوښکنځه زه یې نه درته ښکنځم د دې خلکو په خاطر نه ښکنځم چې هر څو یې راپسې وګرځوئ راوښکنځه زه یې نه در ښکنځم صحیح ده هغه اصلي کار وکړو ګورئ دا چې غلطه طریقه ده قرار صاحب زه یو خبر کوم دا اوس 200 کنځلې وکړم ته نه سپکېږې زه سپکېږم کنځلې هېڅ د حل لار صحیح ده صحیح ده سپکو دروند خلکو ته خپله معلومیږي وروره مه کوه نشته دغه کوم قضاوت چې خلک کولی شي ولې خلک قضاوت کنفیوز کړي خلک ښه در باندې په هغه خدای چې زه د دروند کم هم دوی دې پېژني چې زه د بیخي داسې کم چې حاجي مبین حاجي صاحب دې وبولم بیا دې خلک پېژني خلک څوک نشي خیر اوس به تر دې خبرو تېر شو سراریانو اوس به تر دې خبرو تېر شو غواړئ له دفترو وایستاسئ په هغه کندو کپرو ګرځئ هغه تر دې خبرو به تېر شو اول خو تاسو ته عیب ده چې د طالبانو دفاع کوئ ځکه عیب ده درته چې دومره موږ ولاکه طالبانو رټلي یو لکه تاسې یې رټلي تا هغه برګ جمپر ولې نه اغوندې در باندې نه وایست درته ویل زه به نور نه اغوندې ورور تر دې بېعزتي چېرته یي دغه راسې تا د طالبانو لپاره وکړل او که سبا مې برګ جمپر واغوسته بیا وروره چېرته به ولاړ شي د یو ځای مشر ته به زارۍ وکړي د قرار په خاطر یو وارې اغوندم خیر د یو وارې اجازه راکړه مبین خان ما له قرار صاحب څخه پوښتنه کړې ده من حیث د هوسټ زه دا حق لرمه چې د قرار صاحب د خبرو پر مهال ستاسې مایک در وتړم او ستا د خبرو پر مهال د قرار صاحب مایک ور وتړم دلته سالم باس کوو سالم خبرې کوو سالم ډیالوګ کوو که تاسې د باس اخلال ته راغلی یاستئ خو نه ستاسې وخت ضایع کوو نه در باندې خپل وخت ضایع کوو نه د ما په اسلحو دی چیشته لاس وهي تا اسلحه خو هغه یو یې ده په غوا پسې سې تړي تا اسلحه خو هغه غوا پسې لوتي هغه شی ده نه به پې ګوتې وهي غوا و د جنرال اسلحه خو یا د غوا پړی یا مخکبلی خپل اسلحه پوه ته په مختبلو کې خو بحث نه ورور په مختبلو کې غږېږي مبین خان که دا ډول بحث وي نو له دې بحثه تېر یو در سره که غوږ نیسئ خبرې اورئ بیا نو مختار جمیله او د ده غونډه ځای په بحث نه ارځي په بحث نه ارځي تاسو ته به زه رخصت درکړم عاطف صاحب دا ولاکه په دومره ارځېږي نه جنرال مبین ارځي او نه دا نور چمچیان هدف دا دی چې سره کېنو سره وغږېږو موږ هغه خلکو ته خبره کوو بیا ته غږېږي قرار صاحب وبخښه چې ما مداخله وکړله بخښنه غواړم نه ښه دې وکړو قرار صاحب اوس هم هغه د اصلحو خبرې ته ادامه ورکوي ډېر وبخئ اول د اصلو خبرو ته به هم ادامه ورکوي یعنې تاسې او خپل خدای دغه خلک په خلکو پسې خپل پلاران په خپله نه ګرځئ زاره ته وښکنځه د دغې خبرې اوس څه جواب و دا دوی چې کومې خبرې وکړې پرتوګ یې درنه ایستلی او کونه یې درلود دا الفاظ چې دوی وکارول که زه د دوی لیول ته ورسره ټیټېږم بیا بېرته سبا دوی وایي او دا خبرې دوی کوي د دې لپاره چې خپل لیول ته مې ور ټیټ کړي خو زه نه ور ټیټېږم پوه شم کله کله سړی احساساتي کېږي کنځل او دا شی هم له انسانه په داسې وخت کې وځي چې پرووک شي له هر انسانه وځي یعنې پوه او ناپوه نه غواړي وروره موږ انسانان یو غوسه ټول انسانانو ته خدای ورکړي په ما کې که وم کمه ده په دغسې حالت کې عیب نه ده لیکن دی چې په خپله خپل پلار او خپله کورنۍ راپسې ګرځوي ګوره ما ده ته له ده سره هغه د حتی د سمیع یوسفزي یوه خبره په ما پسې کړې وه یوه یې په ده پسې کړې وه په ما پسې دا کړې وه
او زه د خدای په ذات قسم درته خورم که په هغه ورځ د هغه سړي لاس هم تر ما را رسېدلی البته یو لنډغر یو بد اخلاقي وکړه په سفارت کې خو لاس یې هم تر ما نه دی رسېدلی ټول سفارت هلته موجود و په ما پسې دا خبره کړې چې وایي لنډغر له ده جامې ایستلې وې هغه دا خبره وه په ده پسې ویلي وو هغه رقم خبره یې پسې کړې وه زه یې ولاکه دلته وکړم د خلکو په خاطر نه کوم د ناموسدارۍ په خاطر نه کوم که نه داسې یوه مسله یې روایت کړې وه په ده پسې چې وایي په ماجر بازار کې ملایان نه پوهېدل چې دغه مسله اوس څه رقم کېږي چې آیا په ده باندې د مېرمن طلاقه ده نه ده طلاقه ده خبره یې دغه رقم نور تفصیل زه له شرم او له حیا نه سم کېدل کولی دا دومره سپک خلک دي اوس دا خبره ده په ما کوله ودرېدو که دی ناست وی او دغه طریقه یې خپله کړې وای زه مجبور وم دغه لیول ته ورسره ټیټ سوی وای او د ده دغه د کور او د خاندان کیسه مې کړې وای که نو دا بیا به څه شی جوړو د ما له باسه به څه شی جوړو د افغانانو له دغه ماحوله به څه شی جوړو د ډسکورس له ماحوله به څه شی جوړو او په موږ تاسې باندې تر ټولو لوی مصیبت وسلې م ولاړې بیرغ م کته سو هر شی هر تاوان راواوښت افغانانو ته خو تر ټولو لوی تاوان یې دا ده چې د بحثونو کیفیت مو د دغه حد ته راټیټ سوی ده چې دغه ته ورته خلک لیډینګ د رسنیو څیرې دي یعنې تاسې د ملت معیار راټیټ سو په ځینو ځایونو کې کارونه خرابېږي په ځینو ځایونو کې معیارونه خرابېږي دې خلکو د دې وطن معیار راټیټ کړ دې حد ته یې راټیټ کړ دغه سړی چې مثلا په د جنرال په نامه مشهور کړی شو تاسې فکر کوئ دا یو تصادف ده دا خو دوی غوښتل یو وارې په تېره دوره کې دغسې غوبګانو غوبانه راوړستل په افغانستان کې جنرالانو سر جنرالان کړل د ګلبدین او د رباني په وخت کې بیا یې په دې دوره کې دغه څپلک پوشانو دا بلاوې راوستل فروشان دلته یې راباندې جنرالان کول د همدې لپاره چې د افغانستان جنرال ته توهین وکړي چې د افغانستان رتبې ته توهین وکړي دا پاکستاني چینلونو په جنرال مشهور کو که په هر صورت ورکې که د خبر به تېر سو د ده خبرې نه تېر شه دا بله د وسلو اړوند هم راوغږېږه او زه به پر دې دوستانو اول به دا یو الوتکو باره کې هم دا خبره دوی خبرې نه تېر شه دا بله د وسلو اړوند هم راوغږېږه او زه به پر دې دوستانو اول به دا یو الوتکو باره کې هم دا خبره دوی ډېره کوي ګورئ الوتکې موږ فیض حمید ته نه سوی پرېښودی کابل ته څوک راغی فیض حمید راغی کابل ته څوک راغلل د پاکستان شبه نظامي قطاعات راغلل د بدري قطاعاتو په نامه باندې دا اوس کابل له چا ډک ده له پاکستانیانو ډک ده زه دغه نن سهار له یو چا سره غږېدم د هیلث له سیکټره یې راته وویل په ټولو انټرنیشنل ارګنایزیشنونو کې سینیر پوسټونه پاکستانیانو ته ورکړي هغه پالیسیانې جوړوي د افغانستان د صحت د خرابولو لپاره تاسې باور په خدای وکړئ د هیلث سیکټر کې شروع کړې ده دغسې کارونه چې البته په دې باندې له تاسو نه هیله کوم سبا یا بله ورځ یو بحث ونیسئ چې په دغو مسایلو باندې دا ډاکټران وغږېږي تاسې باور په خدای وکړئ د افغانستان د نسل په تعقیم باندې کار کوي د نسلونو په تعقیم باندې د مور او ماشوم مړینې ته په افغانستان کې سیستماتیک کار کوي زه دغسې یو چا ته چې له پاکستانه په رڼا ورځ راواوښت ما د ملک تیارې ورکړې وای د ملک توپونه مې ورکړي وای نه تاجکستان دښمن ده نه ازبکستان دښمن ده دې په ځای چې د دښمن په لاس کې زما وسله د هر چا په لاس کې دی خو د دښمن په لاس کې دی نه دا خو هغه څوک چې طالب خپل بولي طالب افغان بولي هغه به دا خبره کوي چې دا وسله موږ طالب ته ورکړې وای کم نه وای ورکړې زه خو درته وایم او په الله قسم درته کوم چې دا د پنجاب سپي یم لا نه دي خپله پنجابیان دي د پردي سړي ته سړی خپله وسله نه ور پرېږدي زه چې دغه پاتې یو پوچه کوم وای ما ده ته نه ور پرېښود ځکه دی دښمن ده او موږ بیا هم دا صلاحیت لرو یعنې د دې اشرف غني په یوه امضا کې والله بالله دا زور ده چې په یوه امضا باندې بیرته دغه 40 الوتکو په مقدار پیسې په یوه ورځ درته راپیدا کړي هغه په دغه حد کې د افغانستان د دولت هر سړی په دغه حد کې کفایت لري چې افغانستان ته د غومره سرمایه په یوه ورځ راوړي او پخوا هم راوړي دا شی موږ ثابت کړي دي خو دا ده چې زه یې پنجابي ته نه پرېږدم یا اول خو چې مو ورته پرېښي وای لکه دا 8 الوتکې چې وغورځولې دا نورې به تر اوسه 10 نورې غورځول سوي وای خو دا نورې نسي الوځولی په هر صورت هدف مې دا دی چې یا به د افغان په خلاف استعمالېده یا به یې بیا چېرته راغورځولې د موږ پیلوټان به یې په زور ورته کېنولي هغه به ورسره شهیدان کېدل یا به یې لاندې په کورونو په دې راغورځولې ورور لاندې به یې خلک پرې باندې شهیدانول زه ولې خپل دښمن ته خپله وسله په لاس ورکړم هر څوک خو زما دښمن نه د دښمن خو مې له پاکستانه راواوښت خلاص دا خبره خو په همدې کې ده هغه دوی د دوو جهادونو وسلې پاکستان ته یوړې یو ځل په اول ځل باندې د سیسیو غونډ د ځاځیو غونډ د سپینې شګې غونډ د شمشاد غونډ
د چهارسیاب په چهارسیاب کې 400 BM 41 دستګاوې او په زرګونو د BM 12 دستګاوې او په سلګونو زره مهمات دا دوی پاکستان ته ویوړل ورکې کړل. ته له دوی پوښتنه وکړه ورته ووایه د مجاهدینو سټینګر خو ټول تاسو ته در پاته و، ټول سټینګر د مجاهدینو تاسو ته در پاته سول. تاسو په د تېر 20 کاله کې ولې یو سټینګر استعمال نه کړو؟ څه م کړل؟ ټول دوی پاکستان ته ورکړي وو. دا تېر 20 کاله ته همغو سټینګرو ته ضرورت درلود خو د مجاهدینو سټینګر دې ولې نه استعمالول؟ ځکه دوی پاکستان ته په دې کې نو اوس چاته څه شک پاته دی چې دوی چې خپلې مېرمنې په پاکستان کې ګروي نو وسلې نه ځغلولې. بله خبره دا ده دغه وویل چې دا وسلې چې دي دا قاچاق تللي دي او امریکایانو اړولي دي او امریکایانو پاکستاني فوج ته ورکړي دي. دغه د هممهالوالي خبره مهمه ده. یعنې کله چې افغانستان سقوط کوي یو دم د ورځې 10 ویډیوګانې د پاکستان ته د وسلو د انتقال او د کاروانونو د انتقال راوځي. دا په دغه وخت